سبا زمون خلق په لوی قهر او غضب د الله تعالی اخته پلانکي سړي سره پیریان دي او راشه او تعویذ بدله کوي او تعویذ یې ولا راوستو ښځې سره پیریان دي سړي سره پیریان تعویذونه راوباسي ای خدایا ای خلقه خدای ته وګوره نه پیریان تعویذ راوښکې شي او نه پیریانو سره د غیب و علم شته زوی مې روک دی پلانکي للاب شاه برتال ووایي قرآن منې که د خلکو خبرې منې قرآن منې که د دغه جادوګرو د تعویذګرو خبره منې پیریان ټیک ته بعضې خلک تابع کوي چې په بعضې خلکو کینې هغې ته پاسوي څه طریقې بعضې خلکو له ورځي دم طریقه چې په چا پیریان ضرر رسوي تکلیف رسوي نو داسې دمونه اجازه شته چې هغه سړي له لاړ شو نو هغه دم اجازه استعمال کړي هغه پیریان ته یو طرف ته کړي خو پیریانو سره د غیب علم نشته 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 قرآن وایي که وی ورسره نو سلیمان علیه السلام خو په کرسۍ باندې وفات شوی پروت دی نو ولې به یې په شپږ میاشتې کار کوو نو موږ سره ارامې پیسې شوي دي څه سل روپۍ تعویذ راوباسي او په 1500 راوباسي او توره چرګه وړو چیلې وړو هغه پکې مزې منتې دي راشه کنه د پیریانو تعویذ راوباسي پیري ته کم نه پته لګېدلی د غیب علم یو سره الله سره که څوک هم درته دا وایي او پتا پلانکي تعویذ کړی چا را باندې کړی دی یو ببرسرې ښځه ده توره غوندې تاسو د کور نه ګس طرف ته اوسېږي نو بس د هغه وروره په ټوله دنیا شک پیدا شي خو چې کومه ښځه ببر سر خو د زنانو کله کله وي که نه او تورې ښځې په دنیا کې ډېرې نو بس کله په یو شک راځي کله په بل شک راځي دشمني ورته جوړه کړي دشمني د دې نه الله خبر ده ټیک ده سحر شو په چا باندې په بعضې خلکو غلط خلک تعویذونه هم کوي لیکن دا تا ته څه پته لګېده چې ستا تعویذ ستا د پلار د قبر سر ته ښخ دی خو همدا ظالم یو ځین هلته ورته ښخ کړي که نه دی یو ځین هلته د قبر سر ته یې ورته ښخ کړي د قبر خپو ته یې وله ښخ کړي نو چې راشي وایي ته بله ورځ راشه د پیریانو باندې معلومات کوم کله راشم سبا راشه د شپېلان چې د تعویذ ښخ کړي نو چې سبا راشي یاره بهی ما پیریانو معلومات وکړل ستا د پلار د قبر سر ته تعویذ ښخ دی ورشه وګوره چې لار چې ده ښخ کړي د مخکې نه ګناهګیر وباسي قهر د خدای دا خلک اخته دی څوک هلته کې صاحبه مارغان ولسي مارغې کښېنولي په پېښور کې دغه بالحصار سره بشیر ټول او هغې پسې ګرځي په هغه مارغانو پسې ګرځي مارغه یې بلد کړي هغه راشي په هغه لفافه باندې ټونګه ولګوي او راکاږي او وګوره که نه وي دا ستا پال راووتو لفافه کولو کړي او هغه ته وایي ورځ به دې که خیر ښه شي ښه او بس په خپله خواري مزدوري کوه قسمت ته ډېر مزېدار دی ټولو کې داسې خبرې دي کړي چې هغه پار چا کې وي زه په لار روان یو سړي مې خپې ته لاس واچو ایله کار یې غورځولی وم پنسۍ نه یې ونیوه ما ته یې ویې چې نو ته وکتل اوس مارغان والا دی او ناست یې دغه بالحصار سره دا ښه شکل یې نیولی دی 15 منه نسوارې په دا خوله کې یې اچولي دي او دغه دا زیړ غاښونه او دا بدنما شکل داسې خبیث شکل چې دا سړی مې ورکې ته لیدل ورسره کاپۍ ماپۍ کتابونه پراته دي او مرغۍ ورسره پنجره کې بنده ده او خطونه متونه پراته دي ورسره نو ما چې خدای ما ته خپې ته چا لاس راواچو ما د غوسه کړله مې لکه خورا غورځولې به دی څه چل دی خیر دی وی قسمت ته له ګورم مې ځان له وګوره چې ورځ دې ښه شي ما له قسمت ګوره زما قسمت مې د الله فضل دی ډېر ښه دی الحمدلله هر چا قسمت ښه دی مونږ چې الله مسلمانان پیدا کړو یا زمونږ ښه قسمت دی الحمدلله زما قسمت د الله فضل لري ځان له قسمت وګوره چې د دې مارغه نه خلاص شي دې فوټبات باندې ناست دی د خلکو نه سوال کوې د دروغو قصې پسې دې شروع کړي سهار نه ماښام دا شکل ته دې وګوره مې دا خولې ته دې خوار کړې په دې راغورځولې وم مې چې خپل قسمت دا به پلاره وایي تا مونږ ته قصې شروع کړي نو څوک صاحب مارغه ته د غیب علم دې لیپاپې ته په هغې بلد کړي په دغه چل باندې لیپاپې باندې ټونګه ولګوي مارغه له د غیب علم د کوم نه راځي پیریانو له د غیب علم لکه نه څوک وایي چې ما ته د غیب علم پیریانو لاس کې ورته کاڼي ونیسه او ورته ویې کې څوک کاڼي دا راته نه شي ویلی چې دې کې څوک کاڼي یو سړي ما ته ویل اوس هم جم دی یاره زه نوم یې نه علم نو هغه وایي دا پلانکي دی کې جس چې پرېوت وایي دا ما بند کړ وایي دا ما بند کړ مې لکه چې فوج کې د برتي پو دا خو دنیا جزونه په یو ځای بل ځای په عراق او په افغانستان بمبارۍ کوي دا خو قصه دې سمه شوه دلته 100 روپۍ د خلکو نه اخلي هلته زرګونه به درکوي درته وایي ته مولوي صاحب نو تاسو جدا قصه راوي زمونږ جدا قصه را زه جز بندوم هم کلاوم یم مې ودله جلنده راوړم او جلنده خو مې ستا پلار دی کلاو ځه څنګه کلاوې زرګاو میله لرې او خلک وروسته دوه درې جادوګرونه یې زده کړي که نه دوه درې قصې پسې جادوګر یې زده کړي هر سړی پې دوکه کېږي هغه دوه درې جادو خلکو ته نیغ نیغ کوي
نه کنه وي ته نه پوهېږې که نه بېګاله کټ به باندې واړی که نه په ما دې واړی کټ د شپې ځه کټ به باندې واړی که نه کټ به څنګه واړی دا چې بشیر دومره سپک دی چې بدلی چا پلار کټ واړی کټ واړی کټ نه چې کران پې راولم زه کټ نشي دا ټول دوکې او دروغ د مارونو دې لپاره درته ویم چې ځان په دې څیزونو پوه کړې د قرآن نه لوی څیز بل نشته چې په هغې کې شفا ده د پیغمبر علیه السلام د وینا نه لوی څیز بل نه چې په هغې کې شفا ده تعویز اچوه اعتماد به په تعویز نه کې په چا به کوې په الله به کوې ساخت سکا بالکل چې د قرآن الفاظ دي پکې د پیغمبر د حدیثو الفاظ دي پکې د الله نومونه پکې سکا الله فایده به درکوي خو جوړونکی دې څوک دی الله دی یقین به په الله ساتي ډاکټر لږه علاج به دې کوي خو ډاکټر دې نشي جوړونکی څوک دی الله دی نو چې صحیح تعویز وي مزیدار په صحیح الفاظو لیکلی شوي غلط د ګمراهۍ الفاظ پکې نه او صحیح طریقې سره ساختي بالکل استعمالوه ډاکټر لمده دا ستا اسباب دي خو د غیب علم الله سره منه او تاثیر هم الله سره دی الله سره منه بې ځایه چرګوټي مرګوټي که د سره ډېر شوي د خدای په نوم یې خیرات کوې خو دغه تعویزګرو لا د ښځو لا دا تعویزګر کم یو یادومه دا دغه والا دا چې وي ما سره پیریان دي او ما پیریان څوک په ځان توخي راولي او څوک په ځان اټکي راولي او څوک په ځمکه ځان وغورځوي دقت ته دا خدای نه لاړې به یی او بیا به راپاسي پیریان رالل که نه هلې راته ووایې که نه خدایا د ښځې د خاوند یو بل سره روانه کړه د خواښې د انګورې خلکو یو بل سره روانې کړې ګاونډیانو کې دشمنۍ پیدا کړلې دا د ظالمانو د لاس د غیب علم چا سره دی الله سره تعویز بغیر د الله نه بل چاته پته نه لګي چې کوم ځای حق دی د الله سره علمونه دي نو دې قصو پسو پسې مه ګرځئ